هغلته به ستا مېرمن ناسته وه دې سوري ته دغلته به ستا ورېرونه و او نن دې کنډواله کور کې نشته نشته هیڅ څه نشته دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې ساتي عزت خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان ښځینه ښکته او د دې مسلمان رور کور دی چې د غره په سر کې یو کوډله یې ځان ته جوړه کړې وه چې خپلې شپې ورځې سبا کړي دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې ساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي لکه د مرغۍ د جالې غوندې جوړه کړله اوف یو کرتي باد ویوړله الله ته هیڅ سخته نشته داسې غټ غټ ګاټي غټ غټ ګټ چې د غره نه پرې راوښویېدلل یو قیامت یو آفت د الله د خوا نه چې د دې ژوند زندګي ډېره په سخته به یې جوړه کړې وه دا مالداره وی د ده به ښایسته کور لاندې جوړ وی د داسې کور جوړ کړی دی چې د چا خبرو لاندې رانه شم هغه کور یې په داسې سخته باندې را جوړ کړو غر را خویه کېږي او هغه شهیدانۍ کور یې وړنګېدلو بچي شهیدان شولل د خاورو سره خاورې شولل زه به تاسو ته د دې دا کوټې وښیم چې په دا رقم یې کړې او داسې ګټونه چې غټ غټ ګټونه پرې راوښویېدلل د الله دنیا ده او که یو کرتې غرونو ته امر کولو زر زبیر کوي موږ تاسو او موږ په کم غرور او په کم کبر خبرې او دنیا او شهرت لیونیان کړي یو کاکا ولې ژاړې دا کور وګوره هغه کومه خبره چې تا ډېر دردی دردول دي چې په دغه کې ماشومان شهیدان شول ماشومان یې وړو ماشومان یې بچی وه دوه مې د ورور بچیانې دي دوه مې د ورور بیبي وه کډه وه ودی وه دا ټول په توره شپه کې شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمان دا کور تا په څنګه جوړ کړی ډېر د زړه په شاک مې جوړ کړی و د په خپل منګولو جوړ کړی و روپۍ نه وه راسره ما په خپل جوړ کړی و په خپله ما جوړ کړی و ما خوښي نه پکې وکړله تا خوشحالي ونه کړه یو میاشت مې پکې تېره کړه یو میاشت الله پاک داسې راسره و غصب بس کړه الله پاک په دا کې ما خیر وي څوک خبرې د خلک په دې کور کې تاسو تنه شهیدان ورکړه په دا کور کې مې 15 تنه شهیدان ورکړه 15 تنه او هغه 15 تنه په دې کډواله کور کې ښکاري درته ولې نه ښکاري په کډواله ښکار کې نه چې په پوس اسمان ته وخېږه بیا ماته مغه نه وځي د سمسور دی دغه سوال نورې زړه ته دې کېږي زړه ته نه په دماغ کې په زړه کې به هر وخت وي په ذهن کې دي په ذهن کې هر وخت وي ځکه چې بچیان مې دي ورڼونه مې دي رندارې مې دي دا مزونه هېڅ کله نه وځي هغه بچیان چې موږ ته دا کور ستاسو په
سنگ مرمر جوړ کړي هغه ما زړه دماغ نه وځي الله متکه په هزار روپۍ کې میلیون روپۍ کې په روپۍ څه کوم روپۍ مې راوشي انا ته مې راوي بچي وريرونه بچي نه ورونه ماته نه مې مېرمن د ماته نه مې راوي په دې کور کې به ستا ماشومان څنګه خسته مستګانې کولې هغه ته به ستا مېرمن ناسته وه دې سوري ته دغلته به ستا وريرونه او نن دې کنډواله کور کې نشته نشته هیڅ نشته دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید وطن الله اکبر خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان بیلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې کاکا ته ما ډېر وبخه ته ما وژړولې دې کور ته چې داسې ګوري او خپل شهیدان ګوري مخې ته به دې کېږي هغه شهیدان چې ستا د زړه تکړې وي هغه شهیدان چې ستا د کور غړي وو هغه شهیدان چې ستا ګټیالي وو ته په یو امید وي چې زه به ورته کور جوړ کړم هغه به رازلمي شي زه به ورته ودونه کوم او زه به ورته خادیانې کوم او زه به ورسره اختر لمانځم اخترم په غم شو اخترم په ادیره شو اخترم په دا رقم شو چې بیا به هم تاسو په کلونو خادي ونه ګورئ خوږشنا پتما چې اشنای راشي کور ته وي په وینو کې لطفت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا وای چې ماته دا کور د سنگ مرمر را جوړ کړي او که په لکونو روپۍ را کوي ماته هغه بچو سکون نه را کوي ماته هغه د کور ودانې سکون نه را کوي زما په وس کې دا نشته هیڅ طاقت نشته زه هیڅ نشم کولی کاکا جانه ما وبخه ته نه زه نشم کولی الله چې څه کوي الله کوي بېشک الله کو الله دا تر سره کو الله تسلي دسنه تر کو الله د زړه صبر وکړي بالکل د برداشت خبره هم ته میږي برداشت کی دا د برداشت خبره نه هر کور ته یو ځنه ځان واچړم په ټول په کلي کې اتلس لاس و شهیدان شوي دي بس کاکا جانه ستا چې کوم موږ سره حق دی دا 1,00,000 افغانۍ دا در واخله په دې باندې خپل دا جونګړه را جوړه کا بس تو ته د الله اجرونه به درکو اجرونه به درکې دا 1,00,000 افغانۍ نه چې دا کړمو ته ټول د افغانۍ ډاکې ولا کوم تل شي د دې دا خبره ماته ډیر زور راکړي رښتیا هم ډیر درد لري رښتیا هم ډیر درد لري 1,00,000 نه دا غونډ کور ته ډاکې کور بیا زما درد نه ختمېږي رښتیا وایي د کور غړي د لاسه ورکړي تو د الله پاک په دا 1,00,000 باندې 1,00,000 اجرونه تو درکو 1,00,000 هزار اجرونه سره ملاو کو الله پاک تو د مو غم ځان سره شریک کاکا جانه زه چې د هغه ځای نه راغلی لکه موږ او تاسو یو بندګان یو د الله تعالی بندګان یو په غم کې شریک یم الله دې شهیدانو ته مسلمانانو مړو ته جنت فردوس ورکړي ته دې ما په خپل بزرګۍ وبخه چې ته ما وژړولې
ته ته ما درد درکو ته نه درکوي ته اوس کوم چې وي الله پاک درد راکړه الله پاک د ما درد ورکړو امین الله پاک د ما درد ورکړو الله پاک راکړی دی ځکه چې الله پاک درد درکوي ورته الله پاک ته مو درد نشو ورکولی دا روپۍ درکړي په درکړي مو درد نه ورکېږي مو درد چې الله پاک نه ورکوي روپۍ الله پاک درد ورکېږي یو سینه خو راکړه دې غاړې سره یو ځای که را سره یو غاړه راکړه دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت ناوی ناسته وي بې غمه د خپل خوږ اشنا پته